بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ادب تاریخ اړوند 5م درس ته مو هرکلی کوم. هیله ده چې چارې به مو ښې وي. په ننني درس کې موږ د پښتو ادب کې د روښانیانو په هڅو هان باندې خبرې کوو. له هغې ډلې نه لومړی کس ارزاني خیشکی ده چې د اثارو لیکنو او هڅو په اړه به نن تاسو ته معلومات وړاندې شي. زموږ د ننني درس موخې دي د روښاني غورځنګ بنسټ او ادبي ارزښت تشریح کول، ملا ارزاني خیشکی ژوند، شخصیت او تاریخي شالید بیانول، د ملا ارزاني د ادبي مقام او نوښتونو لکه دیوان، الفنامه، رباعیات او نورو پیژندل، د ارزاني مهم اثار لکه دیوان حکایت رسول، مرات المحققین په سمه توګه پیژندل او تحلیلول، د ارزاني د شعر بیلګې لوستل او مفاهیم تشریح کول، د روښاني مکتب د فکري، عرفاني او ادبي اغیزو ارزونه او دغه راز د ارزاني د شعر ځانګړنې لکه سادګي، عرفان، دیني محتوا او نور تحلیلول د موږ د ننني درس موخې دي. د روښاني غورځنګ بنسټ د دغه غورځنګ یا ادبي بهیر بنسټګر پیر بایزید روښان ده او پیر روښان د مخالفینو لکه اخوند درویزه او د هغه پیروانو په پیر تاریک باندې یادوه یا یې پیژانده. دغه ادبي غورځنګ تصوفي، فکري او ادبي غورځنګ و چې ګڼ فکري، تصوفي او ادبي درسونه یا منځپانګې موږ او تاسو ته ترېنه راپاتې دي. د دې لړۍ تر ټولو مهم شخص یا د پیر روښان تر ټولو مهم سالک او لاروی چې و هغه ملا ارزاني خیشکی و. د ملا ارزاني خیشکی پیژندنه بشپړ نوم یې ملا ارزاني خیشکی ده. په قوم خیشکی و او په خیشکو کې بیا په عزیزي څانګې پورې تړاو درلوده. زیږون یې شاوخوا 925 کال شوی ده چې د پیر روښان همزولی راځي او په 1128 هجري قمري کال په پټنا یا د هندوستان په بهار کې وفات شوی ده. لقب یې شاه ارزاني خیشکی و، یعنی هغه شاه برخه ورسره اضافه شوې ده. د روښاني طریقت لوی مبلغ و، مفسر او شارح د بایزید د افکارو هم پاتې شوی یا د پیر بایزید روښان هغه افکار یې هم تشریح کړي دي چې وروسته په اثارو کې معرفي کیږي. د خیشکی قوم جغرافیه: افغانستان، غوربند، کندهار. پښتونخوا کې په چارسده، شنغر، نوښار، هزاره، خیبر، مومند او نورو سیمو کې اوسېدلي. په پاکستان کې بیا په قصور، ملتان، تانده، میروالا او نورو سیمو کې اوسېږي او په هندوستان کې بیا په آندھرا پردیش یا خورجه، بهار یا پټنه کې هم پښتانه خیشکی قوم اوسېږي. د ارزاني خیشکی علمي او تبلیغي فعالیتونه: ملا ارزاني خیشکی د اکبر بادشاه په وخت کې هندوستان ته تللی او هلته یې اجمیر، ډهلي، بنارس، عظیم آباد، بهار یا پټنه کې هم ژوند کړی یا په دغو ښارونو باندې ګرځېدلی ده. په پټنا یا بهار کې د مدرسة الاسلام بنسټ کې خود او هلته د قرآن کریم په تدریس، د حدیثو په تدریس او د اسلامی فقه په تدریس باندې بوخت وو. د ارزاني خیشکی سیاسی او ټولنیز مقام: ملا ارزاني خیشکی د روښاني طریقت مشر خلیفه ده. له شاهجهان سره یې اوسېدلی ده یا له هغه سره اړیکه درلوده او د ملا ارزاني خیشکی شاهجهان ته د پادشاهۍ زیری ورکړی و چې ته به را روانه په دغه سلسله د مغولو د کورنۍ په سلسله کې به ته پادشاهۍ ته رسېږي. هماغه اوس کله شاهجهان پادشاهۍ ته رسېږي نو په ملا ارزاني خیشکي باندې ډېر پام د هغه ته مځکې او جایدادونه ورکوي، مدرسه ورته آبادوي او کله چې دی وفات کېږي د ده د مزار یا د قبر لپاره مځکه ځانګړې کوي او د ده مزار په ډېر ښه ډول سره جوړوي چې اوس هم هلته آباد ده او خلک یې زیارتونو ته ورځي او د د مزار جای چې دغه پټنه یا بهار د هندوستان هیواد ده. د ارزاني خیشکی ادبي مقام: په پښتو کلاسیکه دوره کې دی لومړی شاعر ده چې موږ ته یې بشپړ دیوان په لاس راغلی یا ترلاسه شوی ده او دغه راز په پښتو ادب کې لومړنی لیکوال ده چې ده نه الفنامې موږ تاسو ته راپاتې دي، پرله پسې رباعیات یې موږ تاسو ته پاتې دي یا مو ترلاسه کړي دي او دا لومړی ځل کیږي او د د ادب هغه سبک چې ده ساده، مستقیم او عرفاني ده. پرته له دې چې موږ سوچ او فکر پرې وکړو، مستقیم موږ ته هغه خبرې بیانوي او دغه خبرې له عرفان او تصوف نه کوي. د ارزاني خیشکی د اشعارو بیلګه ده: دی ریخته په 4 ژبو، دی بیان په 2 الوان دی، هر غزل می د دل تار دی، چوبدلی ده چوتار دی. د ارزاني خیشکی پښتو دیوان: د ارزاني په دیوان کې پښتو شعرونو ډولونه غزل، قصیده او رباعي راغلي ده. ځانګړی ډول پکې الفنامه ده او دغه الفنامه په 3 بڼو یا په 3 قالبونو کې لکه قصیده، رباعي او غزل کې پیدا شوي دي یا ترلاسه شوي دي.
بېنومه منظومه رساله د ارزاني خیش کې بل اثر ده. دا په رباعیاتو کې لیکل سوی د محتوای دینی موضوعات دي، عرفان ده، حکایات دي او ځانګړنه یې دا ده چې دا لومړی اثر ده چې په ده کې رباعیات مسلسل یا پرله پسې راغلي دي. حکایت رسول د ارزاني بل اثر ده، بڼه یې رباعیات دي یا په رباعي بڼه لیکل سوی ده په څلورو مصرو او دو بیتونو کې. موضوع د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خوب کیسه ده. د همدې اثر بیلګې ده: ای د ادم زویا ورځ به درسي هغه لویه، که ته هغه خواري ووینې ته به بیل سې له خپل زویا. منصوره رساله د ارزاني خیش کې بل اثر ده. موضوع د بایزید روښان نظریات دي. سبک ساده او روان دی. د ده د همدې رسالې بیلګې ته وګورئ: سړي اندامونه خدای کړي دي، سترګې د کتو لپاره، خوله د خبرو لپاره، غوږ د اورېدو لپاره، او په دغه سادګۍ سره دوام کوي. مراعات المحققین د ارزاني خیش کې بل اثر ده. په فارسی ژبه باندې لیکل سوی موضوع عرفان ده او دغه اثر ورک ده، خو اقتباسات په حالنامه کې راغلي دي یا پیدا کیږي. د ارزاني خیش کې ځینې نور اثار دي چې مستقیم نه دي لیدل سوي، خو اخوند درویزه یې یادونه کړې ده، لکه چهاررمه چې تر اوسه پورې نه ده موندل سوی او دغه اثر په 4 ژبو باندې لیکلی، لکه پښتو، فارسي، عربي او هندي ژبو باندې دغه اثر لیکلی و. د ارزاني خیش کې د 2 ژبو شاعري ویل کیږي چې ارزاني خیش کې په 4 ژبو لکه پښتو، فارسي او عربي باندې شاعري کړې ده. او استاد عبدالقدیر قاسمی وایي چې د په دغه 4 ژبو کې په هر یو ژبه باندې یو دیوان درلوده، خو د نورو ژبو دیوانونه ورک دي او د پښتو ژبې دیوان د موږ په لاس کې سته ده. مګویات د ارزاني خیش کې بل اثر ده چې دا په رمزي ژبه باندې لیکل سوی ده او بل یوازې دغه اثر دا د پوهانو لپاره لیکل سوی. هغه کسان چې په عرفان او تصوف او دیني علومو کې پوهیږي یوازې د همغو خلکو د پوهولو لپاره دا هڅه سوې ده. لکه دغه وینا یې ښه بیلګه کېدلی سي: د فقیر وینا د سرسه، د پښتانه وایي له ترسه. د ارزاني خیش کې د شعر ځانګړنې دي. د شعر ساده، سوچه او روان او وچ یا بې هنره دی. ځکه بې هنره ده چې دغه کومه شاعري چې په کلاسیکه دوره کې په لومړي پړاو کې سوې ده، دا شاعري د دې لپاره نه و چې دوی هنر وپنځوي یا دوی خپل ذوق پې خړوب کړي، بلکې دوی شاعري د دې لپاره کوله چې تر څو په هغو تصوفي، عرفاني، دیني او نورو ټولنیزو موضوعاتو باندې خلک پوه کړي. نو ځکه ساده، روانه او پرته له دې چې په هغه کې پیچلتیا او یا هنریت ورجای کړي، دوی دغه خپله شاعري کړې ده. خو سره له دې بیا هم تشبیه ورکې ستا استعاره لري او ډېر تمرکز یې په عرفان، دین، اخلاق او حکایاتو ده چې موږ وړاندې دا خبره وکړه چې د دوی موخه او هدف دا نه و چې دوی هنریت رامنځته کړي، دوی پیچلتیا وکړي، دوی ډېر تشبیهات او استعارې وکاروي، بلکې د دوی موخه دا وه چې دغه دیني او ټولنیز مسایل خلکو ته ور انتقال کړي. نو ځکه دې کې سادهوالی یا وچوالی لیدل کېږي. علمي ارزونه دی پیر بایزید روښان د افکارو مفسر او شارح ده. ادبي ارزښت په دې کې ده چې منځنی هنري ځواک لري، لوړ فکري ارزښت لري او دغه عرفان په هغه وخت کې پښتو ادب ته نوی راغلی و، نو هغه وخت هم لوړ ارزښت لري او نن هم د استفادې وړ دی. نو ځکه دغه اثار چې دی منځنی هنري ارزښت لري او ترڅنګ لوړ فکري ارزښت نه هم برخمن دي، چې په دې سره د موږ د نن ورځې درس پای ته رسیږي. که په ارزاني خیش کې یا د روحانیانو په اړه له تاسو سره کومه پوښتنه وي، له موږ سره په تبصرو کې شریکه کړئ. انشاءالله په اړوند موضوع به تاسو ته پوره او کره جوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لره، خوشحال اوسئ.